زمانم حیدر علي مومند دی. زه یو هومیوپاتیک ډاکټر یم. زه یو سایکالوجیسټ یم او زمانم ډاکټر حیدر علي مومند دی. د دې سره سره چې د نو سپیسیفیک چې د نو مونږ بیلاډونا کاسمیټک پاکستان په نوم باندې زمونږ یو کاسمیټکس کمپنی ده چې یو ملټي نېشنل کمپنی ده جی. او دین علاوه د تعلق په حواله سره به زما د مومند سره تعلق دی. په مومند کې مونږ حلیمزیو په حلیمزو کې بیا مونږ کټسری حلیمزیو ځکه زمونږ مومند د دین ډېر ښه خبر دي. مونږ چې اکثر افریدیان یا یو بل راشي هغه کې مختلف بیا قومونه دي کنه. نو دا زمونږ مومند کې چې د نو مختلف قومونه دي چې په کې مونږ حلیمزیو په حلیمزو کې بیا مونږ کټسری حلیمزیو جی د غلنۍ سره متعلق دی. او داسې اوس هم لکه ترونه مې او رشتہ دار مو ټول چې د نو هلته دي خو چونکې مونږ د تعلیم په حسب باندې چې د نو دلته پېښور ته راغلي یو تعلیم هم دلته حاصل کړی دی. کار روزګار هر یو څیز مو دلته دی. نو بیا هم کوششونه زمونږ دا دي چې مونږ یوازې د مومندو دپاره نه د هر چا دپاره زمونږ کوشش دا دی چې مونږ خلکو ته خیر ښېګړه ور ورسو او خلک زمونږ نه مطمئن شي چې څه قسمه ضروریات دي د خلکو چې هغه مونږ کوشش کوو چې څومره پورې زمونږ د وس نه کېږي نو هغه مونږ خلکو ته ور رسو د خیر سره. دغه زمونږ د مومندو سره تعلق دی او یوازې ما خو درته ویل چې مومند نه د هر چا سره زمونږ ډېره زیاته مینه ده. مومندو دپاره چې د نو مونږ مخکې هم کوششونه کړي دي او نن هم مونږ دا کوشش کوو چې مومندو ته مونږ نور هم چې د نو فیسلیټي څومره سهولیات دي هغه مونږ ورته ورسو. بل مومندو کې چې کوم پټ لالونه دي چې مطلب لالونه شته د خو چاته ښکاري نه نو هغه لالونه راښکاره کولو دپاره مونږ کوششونه کوو او دا زمونږ یو غټ کوشش دی. انشاءالله مونږ خو وړوکی کوشش دی الله تعالی دې وکړي چې دا یو غټ ثابت شي. نو زمونږ دغه کوششونه چې څومره پورې کرکټ کوو لګیا یو یا خلک وینو نو ډېر مو خوښ دی. کرکټ مو ډېر خوښي. کرکټ یو ژوندۍ لوبه ده که نه جي. یو ژوندۍ لوبه انسان سره ډېر زیات ژوندی کېږي او ډېر خوشحالي زړه ته ملاویږي. نو شکر الحمدلله کرکټ زما رونه چونکې هغوی ډېر زیات کرکټ کوي لګیا دی او د کرکټ یو داسې ذریعه ده چې دې سره کوم مطلب انسان دی انکرج کېږي مخ په وړاندې ورسره ځي نور خلک مخ په وړاندې ځان سره بوتلی شي. نو دا یو ښه مطلب یو لاره ده چې انسان وکړي باډۍ نه هم ورسره ډېر زیات ښه وي صحت هم ورسره ډېر زیات ښه وي. نو کرکټ زما ډېر زیات خوښ دی. هغه بېله خبره چې مطلب دومره ټایم موږ ته میلاو شوی نه دی چونکې زموږ تعلق د داسې فیلډ سره دی چې ټول ورځ زموږ د انسان په وجود باندې نظرثاني وي هغې کې لګیا یو د انسان صحت باندې په ښایست باندې مو نظرثاني وي نو په هغې کې موږ لګیا یو. نو په دې وجه باندې خپله خو ټایم نه میلاوي خوښ مو ډېر زیات دی چې کرکټ کله هم شروع وي نو که هر قسمه کار وي نو هغه ورته پرېږدو کرکټ له خامخا راځو. د پاکستان په کامیابۍ کې د کوم کلاړي ښه کارکردګي وي نو هغه هېرول نه دي پکار. دا زموږ هیروز دي او هر یو بهترین دی. زه به دومره ووایم چې لکه وقتاً چې د مطلب هر یو کلاړي مخې ته راځي لکه څنګه چې مطلب اوس موجوده پی ایس ایل کموشن زموږ پښتنو په ډېر لوی کردار ادا کړی دی ډېر ښکلی کردار ادا کړی دی. ما مخکې هم دا ویل چې موږ پښتانه د چا نه وروستو نه یو. موږ قبایل چې دا کوم قبایل سوپر لیګ دی په کوم طرز باندې شروع شوی نو زما په خیال دا یو ډېر غټ کوشش دی ډېر ښکلی کوشش دی. هغه قبایل چې همیشتاً له خلکو په دې یاد کړي چې مطلب دلته تعلیم نشته دی دلته چې مطلب قلم نشته دی دلته چې جنګ جګړې دي دلته چې سوک سپېړه ده. موږ خلکو ته دا ښودل غواړو د نبیل افریدي دا ډېر یو غټ لوی کوشش دی. زه به دومره ووایم کبیر افریدي صاحب ډېر لوی کوشش دی چې لکه دا د قبایلو هغه ښکلاګانې دي ته موږ وښایو په قبایلو کې چې کوم لالونه دي موږ هغه دي ته وښایو. نو دا په دې وجه باندې به زه دومره چې یو کلاړي نه بلکې څومره کلاړیان دي هغه ډېر زیات ښه دي او ماشاءالله ډېر په خپل ځای باندې ښکلی کردار ادا کوي. تاسو یقین وکړئ چې ما نه همیشه تل بعضې خلکو تپوس کړی دی چې یاره ته چونکې مومند دي نو د مومندو دپاره لکه ستاسو څه صورتحال لکه تاسو څه ګړي دي. نو زه دومره ویم چې وقتاً چاته ښودل نه دي پکار چې موږ چاته وښایو. قبایل سوپر لیګ خو ښکاره ښودنه ده جي. مقصد مو دا دی چې د هر ځای کلاړیان لګیا دي. څنګه د نه مخکې موږ خبره کوله چې مختلف ځایونو چې د کلاړیان را مخته شوي دي خو زموږ په مومندو کې ډېر زیات ښکلي تکړه کلاړیان شته دي. هغه په هر ځای کې جي که هغه ته تعلیم لړۍ شوله که هغه هر قسمه کیل دی هغې کې لګیا دي خو هغې ته موقع نه ده میلاو شوې. د دغه قبایل سوپر لیګ په وجه باندې به زموږ د مومندو هغه کلاړیان چې هغې کې ډېر څه شته دی هغه به رامخې ته شي او زموږ به ورسره دا کوشش وي چې انشاءالله هغه موږ مخ په وړاندې بوځو. مقصد مو دا دی چې په مومندو کې کوم کلاړیان دي تکړه ځوانان دي هغه به موږ رامخې ته کوو هغه به د خیر سره مخ په وړاندې بوځو. د هغې دپاره زموږ دغه یو کوشش دی. زما په خیال چې د مومند څومره هم خلک دی هغه به زموږ په دغه کوشش باندې ډېر زیات خوشحاله وي. دا د ټولو مومندو دپاره د ټولو قبایلو دپاره دا د فخر خبره ده. بالخصوص چونکې فرانچایز زما د مومندو دی نو زه مومندو ته ټولو ته ډېر مبارکباد هم وایم او چې څومره مومند دي نو هغه به موږ سپورټ کوي بلکې ټول پښتانه به موږ سپورټ کوي. څنګه چې پی ایس ایل شروع وي په پی ایس ایل کې دا نه وي چې مطلب یار دا د دې ټیم دی دا دی نه جي دا ټوله زموږ د پاکستان ګټه ده. قبایلو کې څومره دا ټیمونه دي د دې ټولو چې چا هم ګټه وکړه دا زموږ د قبایلو ګټه ده. په دې کې موږ دا قبایل مخ په وړاندې بوځو خلکو ته ښایو چې زموږ په قبایلو کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی. مومندو کې څومره کلاړیان دي هغې ته زه دا وایم چې چا کې هم ټیلنټ دی موږ به باقاعده ټرایل اخلو
یو پروفیشنل ټیم به زموږ د خیر سره درځي کاغه زموږ څومره منیجمنټ دغه ما قاعده په خپل باندې کوشش کوي چې هغه مومند ته لاړ شي هغه کې ټرایل وکړي چې کوم ټیلنټ چا کې موجود دی موږ به دې ته نه ګورو جی زما خپل رور دی هغه کرکټ کې لګیا د انډر 19 کې دی ما خپل منیجمنټ دا باقاعده ویلي کو پاغه کې سنو هغه به هم مونږ نه اخلو مونږ به دا وایو چې کوم کس کې ټیلنټ دی زما همیشه تل له کوشش دی ما همیشه تل دا ویلي جی د بل خبره سره خبره شاملول دا مزه مال نه راکړي کوم سیس خده غخده چې کوم خصیص خنه دی غنه دی زما خو د خپل کوشش دی ټول مومند ته دا ویل غواړم چې په مومندو کې سمرم کې لاړیان دي په چا کې هم ټیلنټ سوق د دام نه کوي چې دا ویډیو ګورو سوال ما په هسپتال تر روانو ځای دا نه يم جی باقاعده به دې ټرایل اغستل کیږي کوشش زموږ دار چې موږ ټرایل واخلو پاره کې موږ چې دنو مطلب تکړه کې لاړیان چې هغه سره زما دا وادم ده چې आवाज دا نه چې د قبایل سپر لیګ بوش دار روان زل لپاره 5 سال لپاره موږ د خیر سره فرانچایز اغسته دي مزید به زموږ کوشش دي سره سره موږ پوړان دي به دا زموږ چې کوم د قبایل سپر لیګ چې کوم مطلب مشران دي غي موږ پوړان دي زموږ د کلاړیان دي چې سمرم کلاړیان دي او تکړه کلاړیان دي هغه موږ پوړان دي بوزي نو زه مومند چې سمرم ځوانان دي هغه ته زما د خواسته چې تاسو کې چا کې هم ټیلنټ دی سو مطلب وای چې واقعي زه کرکټ کولای شم او زه ما کې سشتا هغه به موږ د خیر سره موږ پوړان دي بوزو موږ به د خیر سره خلو اراده خو موږ همیشه تل کړی د مومندو ته تللو او دا یو ډیر خپل مکمل راغله چې مومند ته موږ د خیر سره لاړ شو ډیر لږ ورځو کې د خیر سره ان شاء الله ډیر زر تر زر خاص صورت سوزګن شو خودلې چې موږ مصرفيات هم د سيدي او د دې لپاره موږ مصرفياتونه نور مزید هم ټایم وباسو موږ بزو د خیر سره نو زما کوشش چې ان شاء الله ډیر زر تر زر موږ مومند ته لاړ شو د مومند کوم خلک دي هغه سره موږ ملو شو کوم مشران دي هغه سره موږ ملو شو کوم په کرکټ باندې مین خلک دي هغه سره موږ ملاوي کوم ته باقاعده هغه لالونه خېچ په مومند کې موجود دي تر اوسه پورې چې هغه ته نو سپورټ نه ورکړي دي هغه ته ډیر څه ضرورت دی مطلب هغه ډیر څه کولای شي هغه ته کنه د ورکړو هغه ته موږ د خیر سره مکور کوو هغه موږ مخ وړاندې بوزو قبایل سپر لیګ زبدومره چې دا یو ډیر لوی او ډیر خوله کوشش ته جی د سره یو خدای چې د خلکو د دام کلیر کول پکار دي چې ګنیره قبایل سپر لیګ دا د څنګه پی اس ال شوی دی پاغه طرز باندې پاغه طریقه کار باندې دا یو ډیر بیگ ایونت دی جی لکه دا نه چې سړی دا سوچ کوي بکلی ولس کې چې کومه ټورنمنت شي کنه جی په دا غشانت کنه دا یو ډیر خوله ډیر مزیدار طریقې سره بدا کیږي او تاسو به دا ډیر زیات انجوای کوئ تاسو وایي چې واقعي قبایل سپر لیګ دا به یو ډیر لوی نوم او اوسم ډیر لوی نوم دی ان شاء الله مزید به ډیر غټ نوم د خیر سره جوړي نو قبایل سپر لیګ یو ډیر ښه کوشش ته دي سره بداوي چې دغه علاقو کوم مسلې دي دا به هم خلک ویني چې موږ دې ترالو دې ډیر تماشایان چې د نور غرازي ډیر خخ خلک برازي ناغه به دا وګوري د لارې کوسي هم لګي وګوري چې مطلب وزیرستان ته په کومه لار خلک زی مومندو ته خلک په کومه لار باندې زی باجوړ ته په کومه لار باندې خیبر ته په کومه لار باندې خلک زی د خیبر د خلکو سم مسلې دي د مومندو د خلکو سم مسلې آیډیا خو بزن ته ځکه چې سړی چکر لم چرته لار شي نو ځین کې آیډیا راشي چې پلان کې زګ دکانو پلان کې زګ دا دازي نو دې سره یو ډیر ښه کوشش داده چې دا کرکټ د وطن د کامیابی یو ډیر ښه کوشش دی په دې باندې موږ نبی لفی ته ډیر مبارکباد مو یو ډیر مننه کوم چې ډیر یو ښه کوشش کړی دی نو قبایل سپر لیګ اوس نه د خیر سره زماله خوانه زبدومرم چې ډیر یو کامیاب دی او دغه د قبایل سمره خلک دی یوازې قبایل نه چې سمرم د پاکستان خلک دی پښتانه دي زموږ د پاکستان عوام دي سمرم افغانان دي هغه به د خیر سره ډیر خوخي او موږ سره به مزید هم کوشش کوي چې دا به مخ پوړان دي سره بوزي په دې قبایل سپر لیګ کې کوم زموږ د مومندو کوم ټیم دی ډیسټریکټ مومند چې کوم ټیم زموږ مختص شوی دی موږ سلیکټ کړی دی جی هغه د لپاره سپیسیفیک زموږ سره بیگ سپانسر چې دی نو زموږ بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ کوم چې ملټي نېشنل کمپنی دا دغه موږ سره خاص سپانسر حاصل لې نو موږ دا ډیر ډیر زیات مننه کوو ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې د بیلاډونا کاسمیټک پاکستان لخوانه موږ په دې کې مزید څومره تکړه کلاړیان دي کاغه یوازې د مومند نه کاغه د هر قبایلی سیمې سره تعلق ساتي څومره د وو ټیمونه دي په دې کې چا هم بهترین کارکردګي وکړه زموږ د بیلاډونا کاسمیټک پاکستان لخوانه بغي ته خصوصي انعامات ملاويږي نو د ټولو ډیر زیات مننه کوم بل خصوص بیلاډونا کاسمیټک پاکستان چې دا کوم ټیم دی دا سپورټ کوي ډیر مننه